نو چا باندې هوی چې قرضوي نو هغوی ته پکار دي چې سحر په ټیم دی 9 ځلې او د نور المنزونو کې هر زمن نافرمان شي کله پلار هو ترېنه تنګ وي مور هم ترېنه تنګ وي 2 هفتې یوه وظیفه درته ښایمه هغه وظیفه وکړئ الله تبارک وتعالی به دا مسله حل کړي الله په فضل و کرم احسان سره الله پاک باندې نافرمان اولاد تاسو ته فرما بردار جوړ محمد قاسم بھائی ویل چې خامخا وظیفې مونږ ته راکړئ اوسو نو دا ملګري د دې طلبګار دي عزیزانو یو کس وي او هغوی ته انتهایی مشکلات دي د قرضې او قرضې نه نجات نه ورته میلاویږي قرضې ډېر زیات پریشان کړی دی او قرضه یقینا دا پریشان کن دی پیغمبر علیه السلام به هم د قرضې نه پناه غوښته پیغمبر علیه السلام نه چې تاسو وکړئ شو چې تاسو اکثر د قرضې نه پناه غواړئ دا څه وجه ده نو پیغمبر علیه السلام وجه هم ورته ښایلی وه چې قرضدار سړی چې وي اکثر دروغ وایي سبا به درکړم بل سبا به درکړم او غریب قرضه ادا کولی نشي دنه عزیزانو تاسو کې که څوک قرضې کې ګیر وي نو هغې دپاره علامه شمس الحق افغانی رحمه الله تعالی او شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ یو عمل خودلے دے چه سحر المنزل پس 9 ځلې او بقایا سلور المنزل پس 8 ځلې 8 ځلې سورة النصر اذا جاء نصر الله والفتح دا سورت 3 آیاتونه دا آیت سورت الولی نو انشاء الله العزیز ډیر زر به الله پاک دتا د قرضې نه نجات ور نصیب کړي نو چا باندې هوی چې قرضوي نو هغوی ته پکار دي چې سحر په ټیم دی 9 ځلې او د نور المنزونو کې هر مازل پس 8 ځلې د سورۃ النصر وایي دغه علاوه یو بل تکلیف کله کله خلقو ته زمن نافرمان شي کله پلار هو ترېنه تنګ وي مور هم ترېنه تنګ وي وایي چې خدای پاکه دا زوی خو مې نورا یا خو په نیغه لار راولې ورنه مړی وکړي دونه ترېنه تنګ وي الله په فضل و کرم احسان سره 2 هفتې یوه وظیفه درته ښایمه هغه وظیفه وکړئ الله تبارک وتعالی به دا مسله حل کړي چې کوم سړی سحر سنت او فرض و منځ کې د سحر سنت او فرض و منځ کې هفته ورځې نه یو وظیفه شروع کړي هفته ورځې باندې 10 ځلې اتوار په ورځې 20 ځلې پیر په ورځې 10 ځلې منګل په ورځې 40 ځلې بود په ورځې 50 ځلې جمعرات په ورځې 80 ځلې او جمعې په ورځې 80 ځلې ووایي او بیا لس راکمیږي هفته په ورځې 10 ځلې 80 ځلې اتوار په ورځې 50 پیر په ورځې
سلويخ منگل پورزه دیش بیا بود پورزه شل او جمعرات پورزه لس بس دا وظیفت شو کی در تخائم یہ انشاءاللہ العظیم نافرمان بچائے نافرمان اولاد با دستاسو فرما بردار جوشی دا بس شایوائے بسم اللہ تر ولدوالین پولے خود طریقہ سنگے دا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین دا وظیفے کی وہ میم او لام یوزائی کوئے اور نیز کی با علیف لوائل اس بتا سوئے جی یارا دا سنگی ہوئے ہوا دا قرآن کے لئے تعریف راتا ہوئے دا علماء ناس دی چھ پدی طریقے سے بالکل جائز دے ہوئے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ولدوالین پور روائے پدی ترتیب سارا چکم ترتیب ما توستہو خائلو اللہ کو فضل و کرم احسان سرا اللہ پاک من نافرمان اولاد تاسو کا فرما بردار جوڑ